د نن ورځې پروګرام مو د تاریخ د اونۍ د نومونې او یادونې په مقدمه کې ده. راتلونکې اونۍ انسان غواړي د 4 تر 9 تاریخه پورې د جنوري 2020 کال د تاریخ اونۍ اعلان کړي. هغومره چې په سوشل میډیا کې په دې هکله باندې خبرې کړې وي، هغه فقط یو مقدماتي او ابتدایي اعلان او خبر په دې رابطه باندې. نن غواړو ټول ملګري په دې رابطه خپل خبرې، خپل نظرونه او خپل د تاریخ په هکله باندې ملاحظات او نقدونه شریک کړي. په دې رابطه چې کوم هر څه لري خبرې په باندې وشي او د همدې نن ورځې د بحث په نتیجه کې او په اډانه کې موږ راتلونکې اونۍ د تاریخ اونۍ اعلان کړې ده. د دې لپاره ډېر دلایل شته. هغه څه چې په عمده متن کې ذکر شوی دی، ښاغلی کاکړ دی، د افغانستان علمي او ځانګړی تاریخ لیکوال چې د جنوري 15 باندې د هغه دریم تلین دی. ورسره د افغانستان د رسمي او دولتي تاریخ لیکونکی فیض محمد کاتب هم تلین دی په 6 باندې ګومان کوم د دوشنبه ورځ باندې راځي هغه. نو بناً دې ته ورته لکه دا 2 تاریخ لیکوالان چې په دې اونۍ کې وو، ګڼې پیښې د افغانستان په تاریخ کې د جنوري په میاشت کې او په همدا اوله اونۍ کې شوي دي. بېلابېل د یو روایت د سیستم د مخې دا پیښې یو بل سره معناداره اړیکې لري. د یو بل نظر او یو بل تیوري د مخې دا پیښې هیڅ رابطه یو بل سره نه لري، اما په جنوري کې واقع شوي دي. مثلا د هغې جملې نه د احمد شاه بابا د دورې ځینې موارد یادونې وړ دي. مثلا د پانیپت دې وختو کې خبرې ډېرې زیاتې هم یادېږي. هغه هم د جنوري په همدا اولو اونیو کې دا جګړه واقع شوې ده او هغه قضیه او قصه چې تاسو خبر یې د 1906 کال که زه اشتباه ونه کړم یا 15 کال د جنوري په همدا اولو اونیو کې هغه تاریخي جریده د افغانستان خپره شوې ده چې هغې په هکله هم تاسو معلومات لرئ، د محمود طرزي او د هغې نه وروسته په دغو هڅو کې ډېرې نورې پیښې د افغانستان او د انګلستان د جګړې په اول افغان او انګلیس د اول جنگ په زمینه کې هغه د قرارداد او د انګلستانو د وتو مسله او هغوی قتل عام مسله او دغه هم په جنوري کې په همدغه اونیو کې سره شوې ده. دغه یو زیات شمېر دلایل دي چې خواپخوا مونږ متمرکز کوي د تاریخ په اونۍ، او دا له بله اړخه هم ډېر ارزښتمن دي. هغه دا چې مونږ تاریخ ته له کومو زاویو چې ګورو او کوم ډول زموږ روایت سوی دی، نور پس د دې په همغه سنت او په همغه زمینه او ځمکه ورته ونه ګورو. کولی شو تاریخ ته اوسني علمي او نوي روشونه ور داخل کړو، هم له انتقادي اړخه، هم له نظري اړخه او هم د تاریخ د مطالعې اړخه. بناً دا ټولې بهانې د دې لپاره مونږ راټولې کړي او مونږ سره مرسته کړې چې د تاریخ د اونۍ فکر وکړو، او دا یو بهانه سي د دې لپاره چې مونږ مراجعه وکړو خپل تاریخ ته، خپل تاریخ باندې وپوهېږو، د تاریخ په رابطه باندې بحث او پوښتنې را برسېره کړو. خپل تاریخ د لوستلو نه وروسته یو ډول خاصې لازمي خودآګاهۍ ته ورسېږو چې هغه زموږ د نسل لپاره ډېر ضروري ده او زموږ د وطنوالو لپاره په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضروري ده. بناً راتلونکې اونۍ به زموږ مشخصې برنامې وي. د شنبې تر پنجشنبې پورې یوه ځانګړې غونډه مو د یکشنبې په ورځ د مرحوم کاکړ په یادونه ده او د هغې اعلان به هم خپرېږي. له اوسه نه ملګري جریان کې دي. د شنبې ورځ هم د تاریخ د مسلسلو ناستو چې موږ به 20 لیکچره په دې کې ولرو، د انسان غړو، ارشد غړو او همکارانو لخوا وړاندې کېږي یو مسلسل بحث د تاریخ په رابطه باندې چې ښاغلی استاد شعیب وحدت په پیل کې خبرې لري، نن به هم څه ډول لري او هلته هم د کاکړ صاحب غونډه په یکشنبې باندې ده. د سې شنبې ورځ باندې یو علمي سیر لرو 2-3 مهمو تاریخي ځایونو ته. د چهارشنبې ورځ به د تاریخ په اړوند د پالیسي مجلس جوړ کړو. هغه دوستان چې لکه د کاکړ صاحب تاریخ بنسټ او ځینې نور بنسټونه داسې د تاریخ په هکله کار کوي، دوی سره به کینو د تاریخ په اړوند به ځینې بحثونه وکړو. او د پنجشنبې په ورځ باندې د فیض محمد کاتب چې ډېر مشهور تاریخ لیکوال دی د افغانستان، د هغه اړوند یو ناسته وي
هلته به هم دوستان کینی او د هغو ناستونه به هم د ویناوالو د څرګندونو څخه استفاده وکړو. راتلونکې اونۍ له شنبې تر پنجشنبې د تاریخ اونۍ ده. دا د تاریخ مطالعات او د تاریخ زده کړه په دې کې ځای په ځای دي. اصلا د دې مجلس د تاریخ د اونۍ د نومونې یو منطق په دې کې و چې موږ د تاریخ د فلسفې همدا ډول د انسانګرایانه تاریخ لیکنې د اهمیت او د علمي تاریخ لیکنې په میتودولوژي باندې یو مسلسل بحث شروع کړو. او د دې ترڅنګ زه غواړم ډېر واړه جزئیات چې شمس نه پاتې سول هغه پوره کړم. یو دا دی چې سر له شنبې به په دغه لنډ ګالري د افغانستان د تاریخ نندارتون وي، عکسونه وي. په دې کې تاسو کولی شئ د افغانستان د معاصر تاریخ ګڼې پیښې وګورئ، خصوصا دولتداري د افغانستان د معاصر تاریخ دولتداري سټیټ بلډینګ څه ډول شوی دی په تیرو نږدې 300 کلونو کې 200 کلونو کې تاریخ لیکنه څه ډول وه، تاریخي قضایا څه ډول وو. د ترڅنګ په ټول هفته کې هر څوک کولی شي، عام اعلان دی، هر څوک هر ټایم کولی شي ګالري ته راسي، عکسونه وګوري، حتی کتابونه مطالعه کړي. دلته به د تاریخ متعدد کتابونه وي. د دې ترڅنګ به د انسان پر ټولو ټولنیزو شبکو پر ویبسایټونو د تاریخ د اونۍ په جریان کې د افغانستان د تاریخ په حواله مختلف قضایا خپرېږي. هغې کې د کتابونو معرفي ده، په هغې کې د حوادثو معرفي ده، په هغې کې د تاریخ نګارانو معرفي ده. د دې ترڅنګ موږ به د تاریخ د دې په جریان کې د تاریخ لیکنې، البته د تاریخ په لویه کې د تاریخ مطالعاتو 20 بحث هم ډیزاین کړي دي چې هغه نن ماښام موږ هغه خپروو. هغه د افغانستان د حکومتدارۍ او دولتدارۍ تاریخ دی، د افغانستان فکري تاریخ انټلیکچوال هیستوري ده، د افغانستان د جګړې او د سولې تاریخ دی، د افغانستان د اجتماعي تاریخ دی، اجتماعي فرهنګي تاریخ دی، او ترڅنګ د افغانستان د تاریخ لیکنې میتودولوژي ده چې په دې سلسله کې به متعدد پوهان راځي او په تخنیکي او میتودولوژیک ډول باندې تاریخ مطالعاتو کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ د تاریخي د علمي سیر موضوع شمس بیا یاده کړه. موږ غواړو چې دریو مهمو تاریخي بنسټونو ته یو علمي سیر ولرو، یوه ورځ اختصاص کور ته همغه څو ساعته، او د دې کوارډینیشن ټول انسان کوي. فقط هغه دوستان که علاقه لري چې په دې پروګرامونو کې برخه واخلي، زموږ همکار تاشا صاحب شته، هغوی سره کوارډینیټ کولی شي. بیا رسما دغه ورځې او د ټایم او د دغه په اړه باندې به زموږ همکاران رابطه وکړي. دا به یو ډول په دې کې به زموږ سره د تاریخ او د اجتماعي علومو متخصصین هم وي، هغوی هم کولی شي په مختلفو تاریخي منابعو باندې هلته نظر ورکړي او بحث وکړي. د دې ترڅنګ یو بل انیشیټیو چې هم د دې هفتې په جریان کې کېږي، هغه د ماشومانو لپاره تاریخ مسله ده. اطفالو ته د تاریخ د زده کړې مورد دی چې هغه باندې هم بیا د هفتې په جریان کې کېدای شي دوستان اختصاصی خبری وکړي. قرار به است که 20 لکچر درباره تاریخ معاصر افغانستان ارائه شود از طرف انسان و این لکچر در مجموع مفهوم محور خواهد بود تا به واقع محور. مفهوم محور به این معنی که ما درباره ملت سازی، دولت سازی و در مجموع درباره تاریخ ملت دولت ما بخیر صحبت خواهیم کرد. در پالوی تاریخچه دولت ملت ما میخوایم درباره سیاست‌های زبانی، ما میخوایم درباره هویت، سیاست‌های هویتی هم بحثای داشته باشیم. همچنان مباحث تئوریکی مانند تاریخ من حیث یک علم و تاریخ و فلسفه تاریخ که بسیار حرفای خوب و دقیق و جالبی دارن به یک کشوری که همیشه به تاریخ یا به پوچی نظر انداخته و یا هم میخواست که عبرت بگیره. فلسفه تاریخ حرفای فراتر از این مسائل داره. فلسفه تاریخ نقش انسان را در واقعیت تاریخ بررسی میکنه و این را بررسی میکنه که چگونه ما میتونیم به تاریخ مسیر بدهیم و چگونه بتانیم که مسیر تاریخ سرنوشت ما را نه حتما من حیث یک موجود مجبور تعیین بکنه، بلکه من حیث موجود مختار. یک بحث فلسفی است.
و تاریخ اجتماعی افغانستان که نیز یک حلقه گم شده است. ما همیشه درباره تاریخ سیاسی صحبت میکنیم و تاریخ نگارای ما، مورخین ما 99% اوقات درباره واقعیت سیاسی گفتن، اما اینکه جریانات مردمی چگونه بود و اجتماعات ما و در مجموع جامعه ما چگونه در او واقعیت و چگونه در او حادثات نقش داشت، در او باره صحبت نشده و ما میخوایم که در این 20 لکچر رقمی که وعده کردیم مفهومی بحث شود و یکی از بحث‌های محوری هم تاریخ اجتماعی افغانستان باشه. بخیر انشاءالله. به لسان‌های دیگه برگردان تاریخ بسیار کم است. مثلا بعض آثار نوشته شده به لسان پشتو نداری میشه که پیدا کردن اموره، ولی به لسان ازبکی، ترکمنی یا لسان‌های اقلیت‌های دیگه که در افغانستان هستن اصلا بسیار کم است. یک جوان که وقت مطالعه میکنه حتمی باید دری و پشتو را خوب روان بفهمه که تا از او چیزی بگیره و طبیعی است که او چند سال را وقت میگیره که تا حاکم بالای از لسان شود. فعلا جوانای زیاد ما داریم، چند میلیونی که در افغانستان زندگی میکنن که همین حاکمیت از لحاظ علمی زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن و بالاخره زمینی درس قسم مسائل شده که اینا از شمال رفتن در ترکیه درس خواندن و بالاخره یا در ازبکستان درس خواندن یا در مسکو درس خواندن. اینا هم برداشت درست که از تاریخ باید داشته باشن، نمیتونن وقتی که مطالعه دری عطا بکنن که همین مشکل کلان به نظر ما هست. و اتفاقا ما هرچی داریم مکتوب تاریخ سیاسی داریم، فتح، چی و یک بخش از تاریخ جنگ داریم، در حالی که ملتی که 5000 سال تاریخ داشته باشد یقینا در حوزه‌های دیگه هم باید فعال باشد. ما تاریخ فرهنگ ما رو باید بنویسیم، تاریخ هنر ما رو باید در نظر داشته باشیم. ما خودم دانشجوی روزنامه‌نگاری یا خبرنگاری هستم. تاریخ مطبوعات ما نداریم. وقت دانشگاه من می‌خوایم برم درس بخونم تاریخ مطبوعات رو، من تاریخ جهان رو می‌خونم. درسته تاریخ جهان رو می‌خونم، باید یک بخشش تاریخ مطبوعات خود افغانستان هم باشد. کیا شروع کرد، کیا در تلویزیون آمد، کی رادیو آمد و این بخش‌های دیگه. په جوزجان کې په یو خاص قومندان باندې کتاب لیکل کیږي، ننګرهار ته په امن نه دی. ننګرهار کې مرد در بلندۍ تاریخ اما یو ګاونډي هیواد په لیکلی دی. په ننګرهار کې لیکوال را پاسېدلی دی، په یو قومندان باندې لیکلی دستار سړی. اما هغه راتلونکی نسل، هغه نسل چې دا اوس زه هلته اوسېږم، همداسې فکر درسته د هغوی خلکو به ډېر ښه کارونه کړي وي، خو بحث دا دی چې لیکوال باید واقعبین اوسي، رښتینی اوسي. درسته چې هر فکر تګلوري هر څه چې د هغه وي هغه موږ هغې سره کار نه لرو د لیکوال، اما هغه واقعبینانه پیښې ثبت کړي او راتلونکي نسلونو ته وساتي. یا ولې موږ تقریبا ډېر کم، زه ویلی شم یوازې د غبار صاحب تاریخ باندې زه حواله ورکړم چې دا حتی پوهنتونونو کې غیر مستقیم لوستل کېږي. ولې په داسې حال کې چې رفیع صاحب هم په هغې ملاحظه لري، یعنې موږ تشه لرو د تاریخي کتابونو په برخه کې موږ ډېره تشه لرو. یا مثلا بل کتاب زه د مبارز صاحب اوس مې ذهن ته راغی، هغه ظهور سلطنت، سقوط سلطنت تا ظهور طالبان، دا یو کتاب و چې ډېر منځلاره، یا د کاکړ صاحب کتابونه دي او وروستی چې وطن ته سفر، ډېرې ښې پیښې ثبت کړي دي، اما متاسفانه دا ډېر کم دي. دا کوي هم یوازې په یوه ژبه کې دي. بل لیکوال څه کړي دي، موږ په لیکوال هم ګیله من دي د یو لوستونکي په توګه. زموږ لیکوال درسته تاریخي کتابونه باید د کرونولوژي په اساس باندې د ډېرو ریفرنسونو نه وروسته واقع ثبت کړي، اما لیکوال آیا په دې شرمېږي چې زه ډېر ریفرنسونه په خپل کتاب کې واچوم؟ دا تر اوسه پورې موږ په ریسرچ کې ډېره غټه ستونزه لرو. موږ ډېره خواري کوو، ډېرو کتابونه حتی کاپي کوو، ډېر ګوتې هم پکې نه وو، اما کله چې ریفرنس برخې ته راځو هغه ریفرنس موږ حذف کوو. ډېر تمرکز صرف په همدې دی چې احمدشاه بابا څوک و، د چا زوی و، کوم کال کې پیدا سو، کوم کال کې وفات سو، او پانیپت جګړه په کوم کال کې پیښه سوه، او بس صرف همدغه پورې خلاصه کیږي. دې نه مخکې نورې خبرې نسته. مثلا د احمدشاه بابا واک ته رسېدل مثلا لاملونه چی شی دي چې یو څوک په دې باندې پوه شي، او یا مثلا د پانیپت د جګړې عوامل چی شی دي، یا مثلا د پانیپت د جګړې یا مثلا د نورو تاریخي پیښو نتایج کوم دي، څومره د افغانستان په ګټه وو یا څومره په تاوان وو، یا مثلا په سیمې باندې اغیزه څه وه، یا افغانستان کې چې کومې تاریخي پیښې سوي دي سیمې کې، یا د سیمو په هیوادونو باندې اغیزه څه وه، یا د سیمې په هیوادونو کې چې کومې پیښې وقایع رامنځته سوي دي په افغانستان باندې تاثیر او اغیزې څه وو.
دغسې مهم مسایل چې باید په تاریخ کې مطرح سوي وی او د تاریخ دنده هم همدغه ده چې کلیدي مسایل دي دا زموږ نه په پوهنتون کې شته او نه هم زموږ په ښوونځیو کې چې کوم تعلیمي نصاب دی پام ورته نه دی سوی. سرازی باید فکر شود که آیا تاریخ علم است یا تاریخ فن است یا مسئله خود بی‌طرفی تاریخ، چقدر تاریخ بی‌طرف است و در قدم دوم سر علم بودن تاریخ، ساینتیفیک ایدیا خود تاریخ آیا کدام استراکچری وجود داره که سر از این بحث شود. این شاید موضوع بحث خواهد بود در 20 لکچر. بله پدی باید خبری وشي. بالکل دا یو مسئله ده. او تاریخ علم دی کنه دی. بیا دویم قدم کې دا چې آیا تاریخ بی‌طرفه دی؟ آیا موږ واقعا توقع لرو چې هغه څه چې فیض محمد کاتب هزاره لیکلي، غبار لیکلي، کاکړ صاحب لیکلي او یا خارجي نه دغه لوید ماکویل دغه تاریخ چې لیکلی استقلال او ادمیک لیکلی یا دغه مسایل باندې په دې باندې د دې څومره بی‌طرفۍ باندې بحث شوی دی، څومره بی‌طرفه دي څومره بی‌طرفه نه دي، یا حد اقل اصغري علمي شاخصونه چې د یو تاریخ نګارۍ لپاره تعیین شوي دي څومره په نظر کې نیول شوي دي. دا یو مهمه مسله ده. د ډاکټر مهدي چې کوم کتاب لیکلی دی د بلوچستان تاریخ په اړه دوه منابع تر ډیره دقیق دي. یو هغه انګریزان چې همالته ډیر وخت اوسېدلي کتابونه لیکلي او یو خپله د بلوچانو خپل دغه دي د کتابونه دي چې په بلوچي ژبه کې دي. هغه داسې کتابونه دوی په 1925 پښتونو نسخې سته همالته چې په بلوچي ژبو لیکلي دي. په هغه کې د میر یوسف مکسي په نوم یو ډېر تکړه لیکوال او رهبر هم و چې هغه بیا د کوټې په زلزله کې مړ شو. هغه په لندن کې زده کړې کړې وه او یو دغه دا دی چې هغه هلته په دغه کې په لندن کې د لینین و دغو خلکو دغو ولکو د تروتسکو دغو سره یې اشنایي درلوده او بیا کوټې ته راغلی، کوټې کې مبارزه شروع کړل او یو څه شیان یې د بلوچستان په اړه لیکلي. انګریزانو د بلوچستان په اړه ډېر سخت زیات شیان یې لیکلي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ځکه انګریزان په کوټه کې اوسېدلی د خان کلات یو تاریخي ښار یو ښار په هماغه ځای کې انګریزان اوسېدله، تر ډېره سفرنامې او کتابونه یې لیکلي. ډاکټر مهدي چې کوم کتابونه د کړي دي، کوم کتاب لیکلی دی، د دې هغه ماخذونه که وګورو ټول ایراني دغه باندې تاکیه ده، فارسي کې کوم لیکل سوي دي. او جالبه دا ده د بلوچو په اړه خپله د بلوچانو په منځ کې دوه تضاد دغه شته روایتونه شته تاریخ. یو غربي بلوچستان یې که وبولو یا ایران کې چې کوم بلوچستان دی د هغه په اړه بیخي متفاوت دی، دې خوا بلوچستان په اړه بیخي متفاوت دی. هغه بیخي په فرهنګي لحاظ هم هغه هم ډېر دغه دی متفاوت دی، دا هم ډېر متفاوت دی. ډاکټر مهدي د هماغه ایرانیانو چې کوم د سیستان بلوچستان په اړه چې کوم څه لیکلي دي د هغه له ادرسه د بل بلوچستان ته هم کتلي دي چې دا دغه دی بیخي هغه دا اوس هم که تاسو له د هغه سیمې بلوچان د سیستان بلوچستان له بلوچانو سره کښېنو او یا هغه کسان یا د سیستان بلوچستان له لیکوالانو سره کښېنو، بلوچستان بیخي نه پېژني دا بلې خوا بلوچستان د دوی سیاسي مشران فرهنګ و دا بلد نه دي نه. او خپله د بلوچستان بیا لیکوالانو یا کوم فرهنګیان چې فرهنګیان دي یا څېړونکي دي هغوی بیا د ایران بلوچستان په اړه ډېر ښه بلد دي او ډېر دقیق هم دي. یو بل دغه دا دی چې موږ بلوچستانو کې شیعه هم شته او بیا دغه شیعه په هغه سیستان بلوچستان کې هغه تحصیل کرده هم دا شیعه
بیا ایرانیانو بیا همالته د شیعه او د سني بلوچانو ترمنځ تضادونه هم شته. بیا هغه شی چې بیا د بلوچستانو په اړه کوم دغه لیکي یا د مرکزي بلوچستان په اړه چې کوم څه لیکي بیا د مذهبي دغه هم ورسره احساسات هم ورسره مالي ځکه د بلوچستان مرکزي یو خو سني دي خو مذهبي نه دي او هغوی د هماغه مذهبي له اړخه ډاکټر مهدي کتاب ډېر مشکلات لري. د راټولونکو خبرو په توګه لومړی تر ټولو مخکې د دوستان څخه یوه نړۍ مننه. د آزاد بحثونو تجربه نوې وه او موږ په نوي والي سره ډېر ښه جواب ترلاسه کړي، ډېر ښه فیډبک. د دوستان څخه یوه نړۍ مننه. دا آزاد بحثونه به د تاریخ په اونۍ کې هم وي. تاریخ په اونۍ کې چې دوستان راځي او ایونټونه ویني او دلته ګالري ویني او په ټور کې زموږ سره برخه اخلي، لطفا د خپل نظرونه ورې هم راسره شریکوي. د تاریخ 10 لیکچرونه 10 درسونه به د همدې نظرونو پر اساس وي. نن ما کوشش وکړی چې ټول ستاسې خبرې ټولو نکتې واخلم او ګیپس پر اساس باندې هلته موږ لیکچرونه ډیزاین کوو. د تاسو صاحب د ټولو دوستان څخه مننه، ټول یادښتونه اخیستل شوي دي. زموږ به تمرکز په هغو لیکچرونو کې پر دې وي تر څو څو عمده سوالو ته جواب ورکړو. یو به هغه دا چې موږ له تاریخ څخه توقع څه شته. موږ له تاریخ څخه غواړو خپل هویت معلوم کړو، له تاریخ څخه غواړو چې عبرت و درس واخلو، او که له تاریخ څخه د مفاخرو او د نورو ارزښتو لپاره غواړو د یو منبع په توګه استفاده وکړو. او په تاریخي پیښو کې د انسان نقش څه دی دا ډیره مهمه ده. انسان تاریخي پیښو ته مسیر ورکوي او که تاریخي پیښې د انسان مسیر یا سرنوشت ټاکي. ډېر مهم سوال دی په تاریخ کې. نو په دې شانو به غږیږو کله چې لیکچرونه ډیزاین سواله ټول تقسیم اوقات او ټول جزئیات به له خیر سره ستاسو سره شریک شي. زموږ خبرې هم دومره یوه نړۍ مننه. چای او هر څه ستاسو په خدمت کې د راتګ